تازه جنرال موبین طالبانو څنګه ولې خالي سلاح کړو او سخته سزا یې ورکړه. سلام، وخت مو په خیر. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. پر طالب مشرتابه تر انتقاد وروسته طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له موبین خان څخه زرې موټر ساتونکي او د خیریه بنسټ د فعالیت جواز اخیستل شوی دی. سامي یوسفزی وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې د موبین خان ټلیفونونه پلټل شوي، ډیلیټ شوي پیغامونه یې بیرته ګرځول شوي او موندل شوي چې نوموړي په خپل منځي واتساپ پیغامونو کې طالب مشرانو ته سپک الفاظ کارولي دي. همداراز د خیریه بنسټ لپاره په ټولو شو خیراتونو کې هم هغه پراخ فساد کړی دی. موبین خان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لوګر کې د یو موفشن کوډ څښتن شو او کاروبار یې وغوړېد. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.